تازه خبر د پاکستاني استخباراتو لخوا کونړ کې د ټي ټي پي د قمندان د وژلو او پر یاد ډلې د ډرون برید ادعا شوې ده چې طالبانو څه ویلي. نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان وايي د ټي ټي پي یو قمندان کونړ کې وژل شوی. پاکستاني سرچینو د یو انځور په خپرولو سره ادعا کړې چې د پاکستاني طالبان سره یو همغږی قمندان او د ټي ټي پي مشر ته نږدې کس طلحه سواتي په کونړ ولایت کې د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتو اړوند پاڼو ویلي چې یاد برید د دوی د پټو کسانو لخوا شوی. طالبانو بیا دا ادعا رد کړې او وایي د ټي ټي پي وسلوال افغانستان کې نشته. بل خو د پاکستاني طالبانو تحریک ومنله چې تېره ورځ د دوی د قمندان په ګډون 3 تنه وسلوال د بي پیلوټ الوتکې لخوا د خیبر پښتونخوا په تیرا کې وژل شوي دي. په هغې خبرپاڼه کې چې د دغې ډلې ویان محمد خراساني خپره کړې ویل شوي دغه برید د امریکا د بي پیلوټ الوتکې لخوا شوی او د سهیل په نامه چې په عظمت مشهور و د دوی یو قمندان او ورسره 2 ملګري وژل شوي او ورسره نور وسلوال خوندي سیمو ته لیږدول شوي دي. په خبرپاڼه کې د وژل شوو کسانو لپاره د غمرازۍ څرګندونو ترڅنګ ژمنه شوې چې د پاکستاني پوځیانو پر ضد به د دوی وسلوالې هلې ځلې روانې وي او په خپلو بریدونو کې به د پخوا پرتله زیاتوالی راولي. خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبې چې د څه مودې راهیسې سخت ناامنه شوي دغلته د پاکستاني طالبانو د تحریک وسلوال فعال دي او وخت نا وخت د پاکستان پر پوځ او نورو امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. که څه هم چې پاکستان په دغه هیواد کې د ناامنیو پړاو د افغانستان پر طالبانو اچوي او وایي چې ګواکې هغوی ټي ټي پي ته په خپله خاوره کې د پناه ورکولو ترڅنګ جګړه ییز پلانونه جوړوي، خو طالبانو تل دغه ادعاوې بې بنسټه بللي او دا ویلي چې د دوی تر واک لاندې سیمو څخه د هیڅ یو هیواد لپاره ګواښ نه پیښیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.